په دې نړۍ کې داسې کسان شته چې هر څه لري، مال، اولاد، مقام، خو بیا هم د زړه له کومې خوشحاله نه وي. دا یوه لویه پوښتنه ده چې ولې؟ 3 لوی لاملونه یې دي. اول شکر نه کول، د هر څه باوجود تل ناشکري کول او د الله جل جلاله د نعمتونو مننه نه کول. دوهم د ځان د نورو سره پرتله کول، پر ځای د دې چې خپل حالت ته وګوري ځان د هغو خلکو سره پرتله کوي چې ډیر مال لري. دریم د الله جل جلاله یاد هیرول، زړه هغه وخت سکون مومي کله چې الله جل جلاله یاد شي، کنه انسان به تل تش احساسوي. حل یې ډیر ساده دی، هره ورځ لږ تر لږه د 3 نعمتونو شکر وکړه. د ځان پرتله د هغو خلکو سره وکړه چې له تا کم لري، او هره ورځ لږ تر لږه څو دقیقې د الله جل جلاله په یاد کې تېرې کړه. که دا 3 کارونه دې وکړل، قسم په الله چې ژوند به دې له زړه له کومې خوشحاله شي. یا الله جل جلاله موږ ته د زړه قناعت راکړه، د شکر توفیق راکړه، او په خپل یاد کې سکون راکړه. د همداسې ښکلو پیغامونو دپاره د واو درمان چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ.